په حضور شو منور اشنا روزا روزا پاک الله کړه بختور اشنا روزا روزا دا په ټول جهان کې غوړ اشنا روزا روزا اشنا روزا. محترمو اوریدونکو، ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د سید عالم صلی الله علیه وسلم د سپیڅلو مسکاو و خپرونو ته. دا په ټول جهان کې غوړ اشنا روزا روزا اشنا روزا روزا اشنا روزا روزا اشنا روزا روزا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خوش پیغمبر خوږې مسکاوې. امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنه چې کله د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نه ویریږي، نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په دې باندې مسکی کیږي او خاندي. 14 د بخاري حدیث ده. راوی د حدیث حضرت سعید رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په یوه ناسته کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د ورتللو اجازه وغوښتله. په دې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څو قریشي میرمنې ناستې وې چې د محمد رسول الله بیبیانې وې. هغوی د نفقې او ورځني لګښتونو د زیاتوالي غوښتنه کوله چې آوازونه یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له آواز څخه اوچت ول. کله چې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته د ورننوتلو اجازه ورکړه شوه، نو هغه میرمنې سم د لاسه په پرده کې پټې شوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا کار ولیده، نو زړه راښکونکې مسکا یې وکړه چې مبارک غاښونه یې وځلیدل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وړاندیز وکړي، د الله رسوله، الله رب العزت دې همداسې تا تازه او خوشحاله او مسکېدلی لري. زما مور او پلار دې له تا زار شي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسکا ورته وفرمیل، ای عمره، زه د دې میرمنو په اړه حیرانتیا څرګندوم. دوی ټولو چې ستا غږ واورید، نو په بیړه ټولې پټې شولې. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل، ای د الله رسوله، دې میرمنو ته پکار دی چې زما پر ځای له تاسې څخه زیاتې وویریږي. بیا یې د میرمنو لور ته مخ که او وی فرمایل چې ای د خپلو ځانونو دښمنانو، تاسې له ما څخه ویریږئ او د اشرف المخلوقات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ویریږئ. میرمنو ځواب ورکه، تاسې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه زیات سخت دریځه یاست. له هغې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل، ای عمره، قسم پر هغه ذات چې د هغه په لاس او په قدرت کې زما روح او ځان دی، چې شیطان په هغه لار نه ځي په کومه لار چې تاسې قدمونه ږدئ، له تاسې څخه شیطان هم ویریږي. نو کله چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میرمنې د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه آواز اوري او هغوی ویریږي او په پرده کې کیږي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خندا ورځي او مبارک مسکی کیږي. 19 رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خبره باندې مسکی کیږي او خاندي. امام احمد رحمه الله دا حدیث په خپل مسند کې رانقل کړی. عبدالله بن ثابت رضی الله تعالی عنه فرمایي چې عمر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او وړاندیز یې وکړه چې ای د الله رسوله، زه د بني قریظه په یو کلي تیرېدم، هلته زما یو ملګری و، هغه ما ته یوه ټولګه راکړې ده که اجازه مو وي چې تاسې ته یې واوروم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره واورېده، نو مبارک مخ یې له غصې څخه سور واوښت او ډېر خواشینی شو.
عبدالله بن ثابت رضی الله تعالی عنه فرمایي ما چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک مخ کې د غصې آثار ولیدل نو عمر رضی الله تعالی عنه ته مې وفرمیل ای عمره آیا تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ته نه ګورئ؟ بیا چې کله عمر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مخ ته ولیدل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مخ تغییر کړی دی نو وړاندیز یې وکړي ای د الله رسوله موږ له الله تعالی څخه خوښ او راضي یو چې زموږ د ټولو رب دی په اسلام باندې راضي او خوښ یو چې زموږ دین دی په محمد رسول الله باندې راضي یو چې زموږ غوره رسول دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره واورېده نو په مبارک مخ کې د مسکا نښې راڅرګندې شوې خوشحاله شو او غصه یې بیرته ښکته کړه او داسې وفرمیل په هغه ذات قسم چې د هغه په قبضه کې زما روح او ځان دی که نن ورځ موسی علیه الصلاة وسلام هم ژوندی وی نو هغه به هم زما پیروي کوله او زما له پیروي پرته به یې کومه چاره نه درلودلی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته چې کله عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره کوي نو رسول الله غوسه کیږي خو چې کله بیا اظهار د متابعت او د خپله اظهار د تابعداري کوي نو رسول الله پرې خوشحالی کیږي مبارک خاندي او د هغه په مبارکو شونډو باندې مسکا خپریږي چې د هغه وجې نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته هم ډاډ او هم سکون حاصلیږي. اتلسم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مسکا د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په بله خبره باندې. دا حدیث هم امام بخاری، امام مسلم او امام احمد رحمه الله په خپلو کتابونو کې روایت کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې له خپلو میرمنو څخه د ځینې ناخوښه خبرو په اساس ایلا وکړه. قسم یې وخوړ چې زه به تاسو ته نه درځم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له دوی ټولو څخه ګوښه شه او یو ګوښه بالاخانې ته یې تشریف ویوړه او همالته یې استوګنه غوره کړه. د ټولو نه بیل په صحابه کرامو کې دا خبره مشهوره شوه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو ټولو بیبیانو ته طلاق ورکړی دی. له دې پیښې څخه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ډیر خواشینه شو. هغه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خواته تشریف راوړ او د دننه ورتللو اجازه یې وغوښته خو عمر رضی الله تعالی عنه ته د ورتګ اجازه ورنه کړی شوه تر دې چې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بیرته ستون شو. لږ ځنډ وروسته عمر رضی الله تعالی عنه بیا راغی او بیا یې د ننوتلو اجازه وغوښتله خو په دویم ځل بیا هم عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته اجازه ورنه کړی شوه تر دې چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دریم ځل راغی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازه وغوښته. دا ځل عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته د دننه ورتللو اجازه ورکړل شوه. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې زه دننه داخل شوم نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوه لوڅه توشکه باندې آرام فرمایلو په هغې باندې پروت و. ما ورڅخه هیله څرګنده کړه ای د الله رسوله آیا تاسې خپلو میرمنو ته طلاق ورکړی لکه څنګه چې دا خبره په صحابه کرامو کې مشهوره ده؟ عمر فاروق فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مبارک سر راپورته که او وی فرمایل نه ما خپلو بیبیانو ته طلاق نه دی ورکړی. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي ما ورزیاته کړه الله اکبر ای د الله رسوله موږ قریشو چې په خپلو میرمنو برلاسی یو خو کله چې مدینې ته راغلو نو موږ ولیدل چې د انصارو میرمنې په خپلو خاوندانو زورورې دي نو زموږ میرمنو ترې هم دا طریقه او خویونه زده کړل. موږ خو قریش په خپلو میرمنو باندې برلاسی یو خو چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړه په مدینې منوره کې د انصارو ښځې د هغو په خاوندانو باندې زورورې دي نو زموږ ښځو هم دا خوی د انصارو د ښځو نه یاد کړ. حضرت عمر فرمایي رسول الله ته وایي یوه ورځ زه له خپلې میرمنې څخه خفه شوم نو هغې ما ته ستغ ځواب راکړه. ما ته د هغې خبره بده ولګېده نو راته ویې فرمیل تا ته زما ځواب بد ولګېده په الله باندې قسم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم میرمنې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د کمې خبرې ځواب ورګرځوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې خفه شي او خپلې میرمنې ټوله ورځ په هغه ماغه خواشینۍ کې پرېږدي.
عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما خپلې ښځې ته وویل کومې مېرمنې چې دا کار هم وکړه هغه رسوا او شرمنده شوه او په لوی زیان کې راښکیله شوه که د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناخوښي او خفګان په ذریعه الله رب العزت کوم قهر نازل که نو هغه ښځه به هلاکه او برباده شي. عمر فاروق دا ټولې خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره واورېده نو په خندا شو او مبارک غاښونه یې د مسکا له امله سپین وځلېدل چې د هغه د شفقت انوار په حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باندې هم پرېوتل. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وړاندیز وکړه زه نن ورځ د حفصې څنګ ته ورغلی وم. ما هغه پوه کړه چې خبردار حفصه د عمر لور وه چې خبردار په کومه دوکه کې پرې نوځې ستا بنه عایشه رضی الله تعالی عنها تر تا زیاته ښایسته ده او نبي علیه الصلاة وسلام تر ټولو زیاته ګرانه ده. عمر وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زما دا خبره واورېده نو بیا یې زړه راښکونکې مسکا وکړه بیا یې وخندل. ما ورته وړاندیز وکړې ای د الله پیغمبره آیا نور دې هم وخندوم او زړه دې راتازه کړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل هو. تر دې چې زه هلته کېناستم او سر مې د بالاخانې په لور پورته که په الله قسم خورم چې هلته یوازې 3 شیان په نظر راغلل. ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وړاندیز وکړې د الله تعالی محبوبه نبی دعا وکړه چې الله رب العزت ستا امت ته خوشحالي او پراختیا ور په برخه کړي. ان رسول الله په کور کې کښېنم الله رب العزت د ایران او روم خلکو ته ډېرې خوښیانې وربخلي دي. حال دا چې هغوی د یو الله عبادت هم نه کوي نو ای د الله رسوله دعا وکړه چې الله رب العزت ستا امت ته خوشحالي او پراختیا ور په برخه کړي. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زما دا خبره واورېده نو په بستره باندې نیغ کېناست او ویې فرمایل ای عمره آیا تا ته لا تر اوسه پورې شک دی کومو خلکو ته چې کوم نعمتونه په دنیا کې ورکول شوي دي هغه به موږ ته الله رب العزت په آخرت کې راکوي. د ایران او روم خلکو ته خو الله رب العزت په ژوند او په دنیا کې دا نعمتونه ورکړي دي خو د آخرت په ورځ به د الله رب العزت د نعمتونو نه دوی محرومه وي. الله رب العزت به دا نعمتونه په آخرت کې موږ ته راکوي. نو په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې ډېر درد چې خپلو میرمنو د نفقې غوښتنه ترې کوله. هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وس کې نه و رسول الله ته ګوښه شوی و. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خندا کوي او د محمد رسول الله په مبارکو شونډو باندې مسکا خپریږي. نور به مو واورو قدرمنو اورېدونکو خو هغه هم د یوې دمې نه وروسته. عاشقان د هجران په لمبو سوځي 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 داد زاننا خبر اشنا روزا روزا داد زاننا خبر اشنا روزا روزا دا پټول جهان کې غوړ اشنا روزا روزا اشنا روزا روزا اشنا روزا روزا اشنا روزا روزا. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. 19 د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له پند څخه په ډکې خبره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکا. د بخاري او د مسلم حدیث دی. جابر رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې یو ځل ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه تشریف راوړ او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار ته یې د ننوتلو اجازه وغوښتله خو حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته اجازه ورنکړه شوه. لږ وروسته امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تشریف راوړه. هغوی هم اجازه وغوښته خو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته هم اجازه ورنکړه شوه. تر لږ ځنډ وروسته ابابکر صدیق او عمر رضی الله تعالی عنهما ته د ننوتلو اجازه رسول الله ورکړه. کله چې دوی دواړه دننه شول ویې لیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست دی او ګیر چاپیره ترې خپلې سپېڅلې بیبیانې راغونډې شوي دي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چوپ ناست دی.
امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زما په خپل زړه کې راتیره شوه چې زه به هرومرو یو داسې خبره کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې وخاندي. عمر رضی الله تعالی عنه وړاندیز وکړ ای د الله رسوله کاش چې تاسې د عمر میرمنه لیدلی وای چې اوس یې زما سره د نفقې او ډوډۍ په اړه بحث او تکرار کوه ما هغه راونیوله او په مرۍ کې مې ټینګه کړه. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واورېده نو دومره وخندید چې د خوږې مسکا له امله یې مخکینې غاښونه لکه د واورې په څیر سپین وځلېدل او برېښنا ترې څرګنده شوه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دوی هم ټولې زما څخه ګیر چاپیره ناستی دي او ډوډۍ او نفقه راڅخه غواړي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې څخه واورېده نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه د خپلې لور عایشې رضی الله تعالی عنها په لور ور وړاندې شو او عمر رضی الله تعالی عنه د حفصې رضی الله تعالی عنها لور ته ورنږدې شو چې ویې وهي او سزا ورکړي. دوی دواړو یعنی عمر او ابابکر صدیق ور زیاته کړه آیا تاسې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د داسې شیانو غوښتنه کوئ چې له هغه سره نشته؟ د مؤمنانو میندو سپېڅلو بیبیانو چې دا حال ولیده نو ټولو په یوه خوله وویل موږ به له دې وروسته له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه داسې شی نه غواړو چې له ده سره نه وي. تاسو ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو ترمنځ ناست دی ټولې بیبیانې رسول الله ته خبرې کوي خو رسول الله چوپ دی. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه داسې خبره کوي چې د هغه په خبره باندې رسول الله مسکی کیږي او خاندي او مبارک غاښونه یې سپین ځلیږي. دا ورته وایي ای د الله رسوله کاشکې چې تا د عمر میرمن لیدلی وی چې اوس یې زما سره د نفقې او ډوډۍ په اړه بحث او تکرار کوه ما هغه ونیوله او په مرۍ کې مې ټینګه کړه. رسول الله چې دا خبره اوري نو دومره خاندي چې د خوږې مسکا له امله یې مخکیني غاښونه لکه د واورې سپین ځلیږي. نن ورځ هم داسې میندې شته چې په خپلو خاوندانو باندې جبر او زیاتی کوي د هغه څیزونو غوښتنه ترې کوي چې هغه د خاوند په وس کې نه وي. دا میندې به هم د الله رب العزت په دربار کې درېږي او الله رب العزت ته به ځواب وایي. شلم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت سعد رضی الله تعالی عنه د غشي په ویشتلو باندې مسکی کیږي او خاندي. عامر بن سعد رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زما پلار سعد رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم د خندق د غذا پر وخت داسې له خندا څخه ډک ولید چې مخکیني مبارک غاښونه یې ولیدل شول. هغه پیښه داسې وه له یو کافر سره ډال و. سعد رضی الله تعالی عنه ډېر ماهر غشې ویشتونکی و. هغه کافر په خپل ډال سره د خپل د سر او تندي دفاع کوله چې د غشي له ګزاره یې وژغوري. سعد رضی الله تعالی عنه د ده د ویشتلو لپاره یو غشی راوویست نو کافر سمدلاسه خپل سر اوچت که. سعد رضی الله تعالی عنه په ډیر فن او مهارت سره کافر په ټنډه په غشي وویشت چې له دې سره سم کافر په ځمکه راپرېوت او پښې یې له ځمکې راپورته شوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کافر دا منظر ولید نو دومره وخندید چې مبارک غاښونه یې د برېښنا په څیر وځلېدل او د سعد په دې مهارت او میړانه یې آفرین ووایه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دښمن ویني په ځمکه باندې پرېوځي او د خپل بهادرو مجاهدینو او صحابهو میړانه او مهارت ویني رسول الله خاندي او مبارک غاښونه یې لکه د برېښنا په څیر باندې ځلیږي. یویشتم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حضرت صهیب رضی الله تعالی عنه د ځواب په اورېدلو باندې مسکی کیږي او خاندي. صهیب هم د عمار رضی الله تعالی عنه سره یو ځای مسلمان شوی و. په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دار ارقم کې تشریف درلود. دوی دواړه جلیل القدر صحابه کرام رضی الله عنهما بېلابېل له خپلو کورونو راوتلي ول او په ناڅاپي ډول د دواړو لیدنه په دار ارقم کې سره وشوه. بیا دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګ ته ورغلل او په نبوي ګاڼه یې ځانونه سینګار کړل. څه موده وروسته چې د مدینې لور ته هجرت پیل شه نو صهیب رضی الله تعالی عنه هم هجرت کولو ته چمتو شه. د مشرکانو یو ټولی د حضرت صهیب رضی الله تعالی عنه شاته راووتل چې له هجرت کولو څخه یې بیرته راوګرځوي.
حضرت صهیب رضی الله تعالی عنه له خپلې ملا څخه تیرکش یعنې کڅوړه راوښکله چې غشي پکې خوندي کړي شوي ول او بیا یې مشرکانو ته مخه کړه او ورزیاته یې کړه آیا تاسې ته معلومه نه ده چې زه ډېر غوره غشي ویشتونکی یم تر څو پورې چې زما سره یو غشی هم باقي پاتې شي تاسې به په خپل ځان ته نږدې پرې نږدم کله مې چې غشي ختم شول نو په تورې به در سره مقابله کوم کله مې چې له لاسه توره هم ووتله بیا چې څه کوئ هغه وکړئ البته که تاسو غواړئ چې زما هغه مالونه واخلئ چې په مکې مکرمه کې پراته دي چې په هغې کې زما دوه وینځې هم شته نو تاسو ته اجازه ده چې هغه واخلئ خو زما د هجرت خنډ مه ګرځئ مشرکان په دې خبره راضي کیږي همدارنګه صهیب رضی الله تعالی عنه د هجرت په لار کې د خپل ځان د خوندي پاتې کېدلو لپاره په مکه کې پاتې مال له ساره زار که چې په اړه دا آیت نازل شو ومن الناس من یشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد او په خلکو کې ځینې داسې کسان هم شته چې د الله رب العزت د خوښي او رضا لپاره خپل ځان قربانوي او الله رب العزت په خپلو بندګانو ستر رحم لرونکی او زړه سواندی دی بیا چې کله صهیب رضی الله عنه هجرت وکړه او مدینې ته ورسېده نو په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبا په سیمه کې تشریف درلوده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صهیب رضی الله تعالی عنه لیده نو ویې فرمیل ای صهیبه تاسې په خپله سوداګري کې ډیره ګټه وکړه صهیب رضی الله تعالی عنه زیاتوي چې په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کجورې خوړلې خرما یې خوړلې زما سترګې خوږېدلې نو ما هم د کجورو په خوړلو پیل وکړه رسول الله راته وفرمیل ستا سترګې هم خوږیږي او کجورې هم خورې صهیب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما په خوشطبعي سره ځواب ورکړه ای د الله رسوله زه یې په هغه سترګو خورم چې روغې دي رسول الله چې دا ځواب واورېد نو زړه راښکونکې مسکا یې وکړه چې مبارک غاښونه یې ښکاره شول او غاښونه یې د واورو نه سپین ول چې د هغو نه برېښنا کېدله چې د هغو د رحمت او د شفقت انوار په موږ باندې وتل نور به واورو قدرمنو اورېدونکو هغه په نورو خپرونو کې دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ پکې پروت د نازولی د سبحان می 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 د محفوظ د هر خطر اشنا روزا روزا د محفوظ د هر خطر اشنا روزا روزا دا پټول جهان کې غوړ اشنا روزا روزا اشنا روزا روزا اشنا روزا روزا اشنا روزا روزا په حضور شو منور اشنا روزا روزا پاک الله کړه بختور اشنا روزا روزا دا پټول جهان کې غوړ اشنا روزا روزا اشنا روزا